فراري پیلوټه نیلوفر رحماني په کورونا اخته شوې. دا چې هغه څوک و او څنګه امریکا ته لاړه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانستان داسې یو هیواد دی هر چا چې ورسره خیانت او ظلم کړی نو آخر یې هم د خپل خیانت او ظلم نتیجه کتلې ده. نیلوفر رحماني چې د افغانستان په پیسو تعلیم او تحصیل او حتی د پیلوټۍ تر مصرفونو یې هم افغانستان ورکړ. خو کله چې سمرې ته ورسېده نو افغانستان یې پرېښود او امریکا ته لاړه. اوس تازه خبر دا دی چې له افغانستان څخه امریکې ته تښتېدلې افغان پیلوټه نیلوفر رحماني په کورونا ناروغۍ اخته شوې. ښاغلې رحماني په 2014 کال کې له افغانستان څخه امریکې ته ولاړه خو بیا راستنه نه شوه. هغه د ثابت وزرو جنګي الوتکو پیلوټه وه چې امریکې کې زده کړې کړې وې. میرمن رحماني ته نږدې سرچینو نن خبریال ویبپاڼې ته امریکې کې وویل چې دا پرون په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته روغتون ته انتقال شوې ده. هغه د امریکې د ویرجینیا اوسیدونکې ده او بهرنۍ چارو وزارت ورته امریکې ته له رسېدو 1.5 کال وروسته سیاسي کډوالي ورکړه. میرمن رحماني اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د امریکا د نړۍ په کچه د کورونا وایرس له امله د مړو شوو کسانو په نوملړ کې د سر ځای لري. دغلته په 10,000 باندې کسان تر اوسه مړه شوي او نږدې 500,000 نور پرې اخته شوي دي.